راشدخان که لوبغاړی نه وای نو څه شی به وای؟ بشپړ معلومات په ویډیو کې راسره لیدلی شئ. خو لومړی مو سلامونه ومنئ او که چینل ته څوک اوس راغلی وای نو چینل هم سبسکرایب کړئ. راشدخان د افغانستان د ملي لوبډلې پیاوړی آلراونډر دی چې اوس مهال هم د افغانستان لپاره په ډیر لوړ مقام لوبیږي. که د نړۍ په هر ګوټ کې د لوبغاړو د ریکارډونو موضوع رامخې ته کیږي نو ضرور به د راشدخان ارمان نوم هم پکې وي. د آی سی سی په نوي درجه بندۍ کې راشدخان د 60 وریځو په بالرانو کې لومړی او د 500 وریځو په آلراونډرانو کې دریم مقام له ځان سره لري. کله چې د راشدخان سره د هندوستان یو تلویزیون مرکه کوله نو ترې وایي پوښتل، خو ډېرې کمې پوښتنې وې خو ډېرې جالبې وې. اول پوښتنه، انټرنیټ کاروئ؟ راشدخان هو واتساپ کاروم. بله دا چې کوم هیواد ته چکر ته تلل غواړئ؟ د ده ځواب مالدیپ و. دا پوښتنه هم ترې وشوه د نړۍ کوم یو بالر دې خوښیږي؟ ده د سونیل ناراین نوم یاد کړ. بله دا چې په عمومي ورزش کې دی کوم لوبغاړی خوښیږي؟ دې سره د کرسټینو رونالډو یاد کړ. او تر ټولو جالبه پوښتنه یې دا وه چې که ته لوبغاړی نه وای نو څه شی به وای؟ راشدخان یې په ځواب کې وویل که زه لوبغاړی نه وای نو اوس په افغانستان کې په طبي کارونو بوخت وای. دی وایي چې زما مور هم دغه غوښتنه درلوده چې باید راشدخان یو لوی ډاکټر شي. دی وایي که لوبغاړی نه وای نو اوس به د وخت لوی ډاکټر وای. که ویډیو مو کتلی وي نو لایک یې کړئ او د نورو ورزشي او سیاسي ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.